ها تاسو دوه مثالونه نور هم در کومه دلته وایم یو جمله جوړه ich schicke dir einen Brief وای زه تا ته یو خط لیږم یا لیک لیږم. ما مخکې ویلو په دغه جمله کې دغه کار چا کړی ده؟ صحیح سو کارکوونکی څوک ده؟ وایم اش مطلب زه. دې په ځای موږ نوم هم استفاده کوی سو اش. صحیح سو ښه ډایرکټ ابجکټ دلته شی د موږ راځو دلته مطلب داسې راځو دغسې راځو. ښه ډایرکټ ابجکټ کار چا کړی ده؟ څه شی کړی ده؟ یو خط لیږلی ده. ډایرکټ ابجکټ مطلب دغه خط شی سو موږ سره بریف شی سو موږ سره ډایرکټ ابجکټ سو. ډایرکټ ابجکټ ښه دا خط خود لیږل سوی ده. چا ته لیږل سوی ده؟ دیا مطلب تا ته لیږل سوی ده. تا ته لیږل سوی ده. ihr schenkt وایو ich schicke dir einen Brief وای زه خط لیږم چا ته؟ تا ته. موږ سره ich سو نامیناټیو ډایرکټ ابجکټ شی ده چې سوي دي یو خط لیږل سوی ده دا ډایرکټ ابجکټ سو. دا او دا بل موږ سره ده دیا ان ډایرکټ ابجکټ سو. خط چا ته لیږل سوی ده؟ دیا تا ته لیږل سوی ده. بل مثال ورکوم